تاسو په ټول روغ او جوړ یې او د صحت کالي مو پر تن وي. نن دوستانو په نننۍ ویډیو کې ستاسو ته یوه داسې طریقه درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ له فیسبوک اپلیکیشن څخه ډایرکټ ویډیو ډاونلوډ کړو. فیسبوک کې یو ویډیو ته راغله نو ډاونلوډ کوای نه شي، نو څنګه یې موږ د هغه ډاونلوډ کړو ډایرکټ د اپلیکیشن نه. نو راځو د ویډیو په طرف زه تاسو ته طریقه درښایم، خو مخکې د ویډیو کتل نه ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو په طرف. نو مخکې له دې نه چې موږ فیسبوک کاروو نو باید په موږ موبایل کې دغه یو اپلیکیشن موجود وي. دا ډېر ضروري اپلیکیشن دی. نو دا اپلیکیشن په پلی سټور کې شته، نو پلی سټور نه یې د هغه ډاونلوډ کړئ. نو چې دا دې ډاونلوډ کړو نو رابشئ فیسبوک ته. نو فیسبوک کې چې د هغه تا ته یعنې ویډیو راغله، دلته فیسبوک کې ته لګیا یې نو ویډیو درته راغله، دلته ما سره ویډیو شته. نو زه اوس غواړم دا ویډیو چې د هغه له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړم، خو ما سره ډاونلوډر نشته. نو زه راځم دلته مشارکت په عربي کې، نو شیر دلته لیکلي په انګلیش کې، نو دا به ووهئ. نو د دې نه وروسته لاندې دې هغه ته به راسئ دا خيارات اضافیه، نو دا په عربي کې، د عربي کې دا د چې وویلو. نو د دې نه وروسته دلته تا ته نور اپلیکیشن راړئ. نو دغه اپلیکیشنو کې به د هغه دغه ډاونلوډ ویډیو دغه اپلیکیشن چې دا کلیک وکړئ. نو وروسته د کلیک کولو نه دلته چې د هغه خپله چې د ډاونلوډ ته راوړئ. نو هر کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو اوس به چې د هغه لږ انتظار ورته وکړئ. نو انتظار د هغې نه وروسته چې دا نو په دې باندې به چې د هغه کلیک وکړئ. د کلیک کولو نه وروسته چې دا دلته ډاونلوډ MP4 نو ډاونلوډ ویډیو چې د هغه ډاونلوډ وکړئ. هلته ډاونلوډ چې وایي نو هغه ویډیو چې دا ډاونلوډ روان شو، دغه ځای کې کتلی شئ. دلته چې د هغه ویډیو ډاونلوډ کېږي، ډېر په سپیډ سره چې د هغه ویډیو ډاونلوډ کوي. نو ډېره اسانه طریقه ده ملګرو. خدای دې وکړي چې طریقه مو خوښه شوې وي. نو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې موږ نورې ښې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. والسلام.